جنرال موبین راغلی ما دغه یو خبره اورېدې وه. هغه کوزي پښتونخوا پښتنو ته خبره کوله چې موږ پسې خندا غونډې کړې وه چې تاسو لیندې راغستې وي. خیبر کې ځوانانو لیندې راغستې وي، نو هغې پسې یو ټوک وکړه. بیا جنرال موبین صاحب یو خبره وکړه، وایي دا په دې نه کېږي وي ټوپک راواخلئ. نو که چېرې زما پیغام جنرال موبین صاحب ته ورسېږي، زه به ترې پوښتنه وکړم چې مشره تا د کوزي پښتونخوا پښتون ته ووایي چې خپل حق دپاره ټوپک راواخلئ. نو حق خو بیسیک هیومن رائټ چې کوم دی، بیسیک هیومن رائټ ټولو نه وړوکی هغه د تعلیم دی. هغه ته تا په افغانستان کې غشتی دی، نو صحیح ده زه پښتونخوا پښتون زه به لاړ شم، زه به ټوپک راولم، خو زه به بیا حسیب ته یم چې حسیبه زه په خیبر کې رالم او ته په لغمان کې راواله ټوپک. نو که حسیب په لغمان کې رالي نو بیا ته سپورټ کې ته پسې شاته ودرېږي چې هغه خپل حق وغواړي. په دې کې کنفیوز دی جنرال موبین صاحب ته دا لګي چې د دنیا د حقونو او د بندګانو د حق فیصله موبین کوي. دا موبین نه کوي، دا خدای کړی ده. یو طرف ته دعوه کوي چې زه اسلامي شرعي نظام دی، نو موبین صاحب په شریعت باندې ځان پوهې کا. صحیح ده، په ګیره باندې اسلام نه راځي، اسلام په لوستلو باندې راځي. په شریعت او په فقه کې فرق وپېژنه. شریعت د خدای قانون ته وایي او فقه هغه قانون باندې چې موږ کم ذهن استعمال کو، کوم خبره دی وبس هغه ته فقه وایي. نو اسلام افغانستان کې تا شرعي نظام نه دی راوستی، افغانستان کې تا فقهي نظام راوستی. د ابو حنیفه نظام دی راوستی دی، دې ته شرعي نظام نه وایي، دې ته فقهي نظام وایي. او ابو حنیفه چې دی هغه د خدای قانون ته چې وکتل، د خدای قانون نه کم مطلب واغستو، خپل لیکل یې وکړلو، هغه لیکل تا راواغستل افغانستان کې د وټاکل او هغې کې هم د 80% شي نه پرېښوستله. یعنې د افغانستان هر مولا د حنیفه جوریسپروډنس باندې، حنیفه منطق باندې دراشي، ته یې راوله سیب جان صاحب که څوک وي چې زه ورته د حنیفه د کتابونه راولم چې هغه څه ویلي دي او کم اجازتونه یې ورکړي دي. نو دا شرعي نظام نه دی، دا فقهي نظام دی. شریعت د خدای قانون ته وایي. اوس په قرآن کې الله تعالی ښځو ته هر قسم حق ورکړی دی، بندګانو ته هر قسم ازادي ورکړې ده. چې هغه حق ته واغستو نو مطلب چې ستا قانون شرعي نشو. بیا راځي ته د پښتنو د حق خبرې کوي او حسیب سره لګي، حسیب سره د حق خبرې کوي چې حق داسې حق هغه چې کوزي پښتونخوا ته لګي. نو زه به کوزي پښتونخوا خیبر کې ټوپک راولم، جاجر به ورته لګوم او حسیب ته اجازه ورکړي به لغمان کې راولي. بالکل که هلته یې نشي ورکولی نو د دې ځای پښتون ته بیا د حق خبرې مه کوه.